آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. آزاد میډیا چینل د موثقو او تازه خبرونو باوري سرچینه. د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقي په مشرۍ پرون مازدیګر یو لوړ رتبه پلاوی ناروې ته روان شو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي وایي هیات به د ناروې او ګڼ شمېر نورو هیوادونو له استازو یو شمېر افغانانو سره په بشري مرستو، سیاسي، تعلیمي او اقتصادي موضوعاتو خبرې ولري. دغه لومړی ځل دی چې د طالبانو هیات په یو رسمي سفر اروپا ته ځي. دغه سفر به 3 ورځې دوام لري چې پکې اروپایي ټولنو او نورو غړو سره ناسته وشي. د طالب چارواکو دغه سفر به د طالبانو او افغانستان لپاره په ګټه تمام شي. افغانانو دغه سفر پایلې ته خوشبیني ښودلې ده. ویل کېږي چې په دې سفر سره به طالبانو ته د نورو هیوادونو د سفر کولو زمینه برابره شي. تمه ده چې د طالبانو دغه پلاوي به ډکې منګولې خپل هیواد ته راستنه شي. قدرمنو لیدونکو، تاسې په باب څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.